په غم اخته یو، ټینشن پریشانی ټینشن پریشانی ټینشن پریشانی. اسی د تاسو ته یو درې څیزونه ښیم. درې، یو صفحه د قرآن شریف تلاوت دروازه کوا، یو صفحه صرف یو صفحه چې خدای سره تعلق جوړي. نمبر 1 استغفار وای. نه کم خلق به وای استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. رسول الله مبارک فرمای کې زیوم سل کرته ویم، سل کرته ویم. نه صدقه ورکه مړه 10 روپے 60 روپے 50 روپے ورکه. نه دا درې سیدونه را ټینګه. دا درې روزانه د قرآن شریف تلاوت کوا، یو صفحه کوا، یو مسلمانه په یو صفحه 15 منټه لګي. استغفار وای سل کرتا، سل کرتا استغفار باندې 8 منټه لګي، 10 منټه 15 منټه په لګي. 50 روپے صدقه د خدای په نوم غریب لور کوا. کستا ته دنیا مشکلات خدای حل نکړل او ستا ټینشن ختم نشو، راځه ما په مخلاله تو شي کولی. ټول ورځ لګي فیسبوک دی او نت ته فیسبوک او نت او په دې فیسبوک کې راته د قرآن شریف تلاوت شته. دې کې د قرآن نو دې هم ته تلاوت کولی شي، هغه نه کې پردي تصویرونه دي او پردي مخونه دي او جنکې دي او هغه تکتل او جنکې لکانو تکتل او استغفار تاسو رټین نشته چې وې. او یو 50 روپے د خدای په نوسته دروازه نشي ورکول. یو غریب لا یو ترور لا ورکا، غریب لا یو غریب خور لا ورکا، یو غریب او خله ورکا، یو جمعات کې ورکا، یو صدقه ورکا. دا ته نشي ورکول. الله لک ما بولی خدای ته رجوع کې او لک او جاړه خدای ته. دا یو شی پکې را نه ير شو، الله تعالی لګا جاړه او درېګه الله ته او پریوز ورتا او تعالی او جاړه. یا الله زما جت به ته پوره کې بل څوک نشي پوره کوله. یا الله زه مسکینم، زه فقیرم، او یا الله زه ګناهګارم. یو 15 منټه وته وجاله په شوار اوس کې دله 15 منټه شي ورکول. تام کې ډېر خواږي، قرآن کې ډېر خواږي. الله ته په جلا کې زما د په خدای قسم ډېر خواږي. بچی چې مور رو شړیه، بچی رواني دي، روانکار دي، مور ولا لته ورکی ویدرو کېګا. او هغه بچی د دروازې نه راو باسي، دروازه دی وته الخطي وځه ما خبره نه مانه لول غه کې مون نه کې روجي نه نشي او تبس تک ټوټه ماشوم بچي ته مون نه کې او سبق لنه دي. مور وته دروازه ردن نه نجرانده کې درو کېګا د ما بچي نه مور له ورو چولې ده. بعض مور دا څه کوي کنه کوي بارے رو باس پر جنده دا بچي د اقا مور دروازه کې ناشته او جاړي. بیبی اے مور ور لڑکا، بیبی اے مور ور لڑکا. مور لګیا د خپل کار کې مصروفه ده، قار ورغلي دروازه وته جرنده کړی ده او دا بچی راغی او دا غدرشل په سر باندې لګاو او دې پاغه خور او پاغه جلا کې ودش. مور خو دا بچی می شاله لري پرې لکټیک چې ما خام ما سوتن بکور نه نشي صبرې پرې ما خام ما سوتن نن لکوړه غلاږي وی دې په خپل ټیک شي. خو چې مورې سکارو گاونډیانو کاریابل سو را له دروازه کوډوکړه چې وکتل هغه ماشوم بچي په اوخ اورو کې په درشل سر لګولي او د پروت ته. مورې زر روچت کې سینې پوريونس کوي کنه کوي سینې پوريونس مخ ولو پاک کی جامع ولو سنډي او ای بچي الورا پاسا بیامه کا وخدا څخه زوی بیامه کا او غسل خانه ته نه باسي مخ پاکي کې خشته جامع ورته ورواچي. زما قسم په خدای چې رب دې مور نه خپل بچي، رب خپل بنده دې مور نه ډېر مهربانه دی. نو چې ته وته خو جاړې کنه ته خو د جاړې نه ته خو د دې الله د دین مولا په کنزل کې ته خو د دې رب او د دې پیغمبر د دین څوکیدار مولا پسې ټول اوس کنزل کې په فیسبوک جمعات ستا بدی شي، ګیره ستا بدی شي، پټکې ستا بدی شي، سنت لباس ستا بدی شي، مونږ د تنه دې روجه تنه نیسه، صدقه تنه ورکه، قل هو الله احد سورت تعالی نه درځي او چې خله دې لقي نو زمانه خو مسلمان بل کم دي او خو مسلمان زمانه بل کم ده. صفات بقیدا پلان کې ډیره زبردست مسلمان ده.
او د خزو د تعلیم علمبردار ده. او هغه مسلمان پرون سویلی دی وی نکاح ته څه ضرورت دی چې د نکاح په فارم باندې دستخط کې وی خپل ځان له یو مرګره خوښ کا کنه بس هغه سره ژوند تیر وکنه. ستا پښتنه نن تلې د پلندر کې دا چغي وي. افسوس لوپټه وي زسله پسرو لوپټه دی لنه چې زه حیا کوم دا زما تهذیب دی چې لوپټه پسرو چې زه په جندلې کېږم چې دا پښتنه ده او د پښتو تهذیب لوپټه دی پر لوپټه پسرو. ریلیشنشپ وته وي بوای فرند او ګرل فرند یارانه دوستانه الک سره کوا کنه. نکاح ته څه ضرورت چې نکاح فارم باندې دستخط کې دا سه مسلمان چې دا لیبرل مسلمانی او دین کې ګوتوي او د قران او سنت د آیاتونو مخالفت کوي او ستا ملک پسې او ستا فوج پسې بیا کنځلې کوي دته ایوارډ بلاويږي چې تکلا شه. دین خو چې چا خدمت او هغه ته ایوارډ نه ملاويږي. خدای نه یا رب کوخه الله ډېر مهربان دی. لږ تلاوت د قران شریف کوي لږ صدقه ور کوي دروازه استغفار وای لک پټې غونډه خدای ته جاړه پته د جون نه لګي کله برو بیا به دې پسې ارمان کو. ما خیر خبره بل خلاله خو د اسلام د عمل لوی میدان بل حکومت ته چې بادشاہ په خپلم نیک دی او بادشاہ کوشش هم دا کوي چې د ما د قوم او د رعیت کې د اسلام مطابق زندگی تیر شي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مدینو کې بغیر دی یت حال به معلوم الکه مونږه غسه نشو کې دی ګوره اصله چې تاسو ماته چې ملازم ته کوم داسې نشي کېدی نه به ذات هم جنشم کې او یو جلک خدان کې پیدا کا کنه د مدینه په کوڅو کې لګیا دی خدمت کوي. بلا راته یو زینه د جلا आवाज اورید شومانو جلا مو سره دی غلام ته اعتراض ته خیمه لګېدلې د ماشومان جاري څوک بودوان دي باندې سیان دي خانه بدوخ چې وته سره له ماشومان جاري امور سره ده تر وسکه ودا والو ګيري نو ودا دلوګي نه جاري خېټه کې دال نو ودا او دې خزه په اور باندې کټوي خو دې اور وته بلې خټ کېږي ودا پخدا او پخه زر ولا پخه کنه ماشومان دې چې لوګي ختم شي ودا حسین نشتا وی دا اور څه پسې بلې وی دې کټوي کې مکانې چولې دې اور پسې بلوم دا ولې وی دې ماشومان وبتم پیدا شي چې مور الله خوراک پخې نو جلا به غلي شي که خدای جته خوب وروس. آی هاي حضرت عمر نه پیژن چې دا حضرت عمر دی نو وته وی اے خوره چې دا ماشومان دې وګيري او جاري او دا لوګي د درد د وجه نه جار او ته ولا کانی خټ کې چې دې تم پیدا شي وګي شي نو تامیر المؤمنین عمر لولې نه ورده دې بچو خدمت ته کوي دې بچو له نفقه مو به عمر لا وې د قیامت پر ورځ به د مالات او د عمر غریوان به او د خدای دربار ته به راکاږي. حضرت عمر وی وختمه بو غنیدل ما چې عمر دنه څه خبر دي چې د خدای دربار ته راکاږي وې چې ځان ماج د نشي خبرو لباس شي ولې کوي انا ځان خبرې کوي. ځکه حضرت عمر وایي کده فرات د دریاب په غاړه سپې د تندې مړې شو تپوس به د قیامت پر ورځ حضرت عمر نه کېږي. نن مسلمانان مریدلوږي نن ماشومان جنکه خلق تختی به د ملي وسره کوي او به مړکی په پټي کې ورځي. نن واړه لکان ماشومان خلکو تختی بدفعلی وسره کوي او به مړکی او په دغه کې ورځي په فصل کې ورځي. هر دې دا خدای غضب دې په موږ باندې موږ الله ته رجوع نه وکړي من حيث القوم من خدای ته نه خوشاله کړي موږ الله خپه کړي الله خپه کوي. زر غلام تو یې شابه بیت المال تلام یو غټه بوجه را ډکه کړه هغه زيتون نو اوړه او سچې وخت او غلام وی ما ته وجرا پښه کا مې چې امیر المؤمنین غلام زم دا به ز پښه وړم وی چې د قیامت پر ورځ به د ما پیټه توړي دې ته مې دې ته انصاف وای وی بوجه مې ور پښه کړه نو چې چا بوجه نه وړي نو هغه وړي نشي ما یو ځل پټي ته تلې مانو زمیدار را د غنو دغه وتاړه څه وي ګېړې مې دا او د پورته ګېړې وړم دون ډیر نو او چې په پوګه مې کړنو په دوه چوکې به مې کله په یو بل خواته
نه مې جوړې. اخر کې چې لږ مې اورو چې غاز شو غورځېدم ما ګنې خوا پرېوتلو د دې خوا پرېوتم. زمیندار د کوټې بچې وغیره را منډه کړې هغه اوچت کړ یو سل پنځه کېجي پکې نه راو نور منډل پوګیا کړ کور ته را سره راوړ. دا بلتیا غواړي. نو زما رونو عمر وی دا غلام مې وی دا خپې به کږي وږي تلې راتلې او بوجه په شاوه خیمه ته یو لږه ورځول اور مرشیو نو اورې بلاو نور نه بلیدم ما وی چپ باندې کې خدا پوی نشي چې دا امیر المؤمنین دی. ما چې ور صاحب زبالو وی دی خواشه دا زما کار دی. نو یې ورله پوکی ور کول پوکی وی قسم نه منظر مې اوسم پستر کو کې چې هغه لوګي به د عمر د ګیر نه پورې برا پورې وتل لا وته علي په خکړه او ما اجازه چې ځو کنه وی لک صبر وکړه چې دا په دې ماشومان او خرم ماشومان یې مالکله چې حضرت ز چې ځو کنه وی لک صبر وکړه دا ماشومان مې په جړه لیدلې دي چې په خندا یې وینه چې ماشومان مال شو او په خندا شو په لوګو شو. نو بیا حضرت عمر صاحب وی سار لراشه امیر المؤمنین لا چې تعالی استاد بچو له تنخواه مقرر کړ. وی ما با امیر المؤمنین ته سو پریدي ما بسو پیجنې وی تراشه زبالته ما راشه سار لچ نبوي کې د عمر صاحب کې ناستل خلک راتلل دغه دا خزانه یې څنګه رااله دا خزانه اوس او خلک دته وی امیر المؤمنین اخذ وی دا څه چل دا امیر المؤمنین بیګه خو په د باندې او اخذ و ترشتیا سوي چې رخصت وکړه ای بچي وی عمر د خدای د بادشاہ نه لري کې تا د خدای د هغه په ځای کې وی ته د بادشاہ له کې نه دی وی نو چې څنګه خلک وی امیر المؤمنین خذ وی دا خو بیگانه سړی دی په دغه ما پوکي والی دی خو ما بوره پیټه راوړې دی د خو مال اور بل کړی دی مال بچي دا خواغه دی او عمر دبدبه خوري خلک به یریدل بس خو رستو کېدا عمر صاحب دا زنان راولې مان چې واسطه دله نفقه مقرر کړ بچولم. حضرت عمر صاحب ته وی خوري اوس به د قیامت دربار کې د الله په دربار کې به د قیامت پر اوس الله تاسو تا خو د ما بلاسه او د عمر بګریوانی او د خدای دربار ته ورکاګم وای کنه اوس بخښه د قیامت پر المؤمنین اوس به ما چې الله د امیر المؤمنین پنی مشپه کې د ما بچ ماړ کړی بیت المال نه شیر اورې د ما بچو ته ورزول میدان د اسلام حکومت ته په خپل ځان اسلام راولم زما صرف خپل معاشرت ټیکم او که بادشاہ سوچه مسلمانی او انصاف پکې وي په بادشاہ کې او د خدای یره پکې وي ټول ملک او وطن به ټیک ټاک شي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله مبارک خلیفہ دی بادشاہ دی بادشاہ دی او خلیفہ هم دی د رسول الله مبارک او په ټول امت کې لوی عالم هم دی او فوجي جرنیل هم دی ارسار سره او چې کله د نبی علیہ السلام مبارک دا وفات نه پس بعض خلکو د زکات نه انکار وکړو وی موږ زکات نه ورکو نور دایم نو ویل چې را زکات به مطلقاً نه ورکو نه بیت المال نه ورکو مون پېښو د مون خوخه چې چاله زکات ورکو با او چا په کې چورلټ انکار وکوي بعض زکات د حضور پاک زمانه سره تعلق خبر ختمه ده اوس خلک مالدار دي او چا وی چې نه بیت المال نه ورکو خپل منځ کې به سره ورکو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه میټینګ راوځ د صحابه په دې سره jihad کو. حضرت عمر وتصویر رضی الله عنه وی چې کلمه گو سره jihad رسول الله مبارک نوریدلی دي چې کوم سړي کلمه شهادت وکړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا وینه او مال محفوظ دي د سره جنگ نه کې دا وینه محفوظ دی jihad جنگ به سره نه کې دا مال محفوظ دی جنگ باندې کې چې مال په غنیمت کې راوړي. حضرت ابوبکر صدیق سوی وی قسم په خدای چې چا د پیغمبر علی السلام په زمانہ کې زکات ورکاو او اوسه نه ورکي یو رسه زکات په پوره دی غم نه ورکي یو رکوټي ګډور کې زکات په پوره دی غم نه ورکي زما دي قسم په خدای چې jihad وسره کو. الله دواړه یو ځای ذکر کړی دی اقیم الصلاه و اتو الزکات مال د منس د بدن حق دی او زکات د مال حق دی په زور به تعلم خو زکات به ورکي. هغه مانعين د زکات چا چې انکار کړو حضرت ابوبکر صدیق jihad وسره وکړ
چا توبه وسه چې درکو او څوک پکې دا لړمړ شو د ابوبکر صدیق زمانہ د ابوبکر د عمر د عثمان د علی رضی الله عنهم بیا خو د چا ترت کړو چې jihad نه چین کا د زکات نه چین کار کړي بس نظام دی ته وای